دا نه چې ته یو تورسره ته کنځلو کې ته یو تورسره بې عزته کې او په هغې باندې تاسو ته بیا خلک راغونډېږي ښه نه ده چې ته یو ښکلی تصویر مخې ته کېدې او خلک تاسو ته مخې ته کېدې. دا اوس تا ته زه د هغه جنکو سره راځم چې د هغې د پاسه بله خو د هغې باوجود زه کوشش کوم زما نه خپلې تورسرې پیدا دي زما لوریانې دي زما کور کې ښځه ده زما خویندې دي زه بیا ما چې زه د بلې تورسرې عزت وکړم نو زما د تورسرې به سر کې عزت کېږي. داسې بیا پرتوګ را باندې وباسې پرتوګ را باندې مو وباسه Aliya, Partuk Rabani Mubasa, Partuk Rabani Mubasa, Partuk Rabani Mubasa. Change ka, Partuk punishment change ka, da Partuk change ka. Bismillahirrahmanirrahim. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو کښېنه که نه کښېنه قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو دپاره ویډیوز کومه تاسو یې خوښوئ تاسو یې لایک کوئ هم څنګه چې ما تاسو زما په مخکینی ویډیو کې کتلي چې زه د مجاهد بابک هوټل ته راغلی یم هغه ویډیو به هم تاسو کتلي وي همغې هوټل کې موجود یم یو ملګري را مې ولیدو ټیک ټاک یې جوړو بیا مې ذهن ته راغی چې یاره دا خو هغه ټیک ټاکر دی نامې راله خدای شته نه راځي خو ډېر زیات مې لیدلی دی لایف مې ډېر زیات کتلی دي دوی سره به خبره اترې کوو دوی ته پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم. وعلیکم سلام الله دې خوشحاله که زما نوم جمشید دی او موږ دا ټیک ټاک لایو کوو مزاق سره لیشه سره یا بل سره علیا سره بم سره دوی سره راځو بس بچو له 2-3 روپۍ پیدا کوو نو لکه صرف دغه کار دی ستاسو نور کار روزګار نه ولې نه دا تیز رفتار دا دغه د ولاړه د ورځې تیز رفتار چروم او د شپې چې دی بیا ګیم کوم خو زه خپل دا کوشش کوم چې لکه مطلب زه خپلو بچو له 2-3 روپۍ وګټم دا حرام نه دي دا روپۍ دا حرام هغه دي چې تا ته یو سړی ړی نه یو وي کي درته منګه باندې د یو سړي ړه سوځي نو راته یې کوي د زړه نه راته کوي نو چې د زړه نه یو سړی تاله درکړي نو حرام یې څه شو حرام هغه شو چې ته په زور والي زه لږ خبره به سخته وو خو خبره دا کومه که نه چې یو کس چې هغه خبره د وې کوم او که نه تاسو خو هغه کار کوئ ته دا ډرامې ښې که نه پرتوګ ایستله واغه خبره دقه ده چې یو سړی پرتوګ په سر وتړي نو هغه به څنګه حلالې وي دا ته ګوره دا یو ډرامه ده مداریتوب دی خیال دی اوس مطلب ما ته خو داسې څوک نه راځي زه 4-5 میاشتې قاري مې ځان نه جوړ کړو تعلیم مې ولګو وایي لرکه مړه وایي په چراغ ښکاره شي ایسته وځي چراغ ایسارېږي نه لایو کې به ته ځان ته خلک کښېنې ته به یو ډرامه کې یو ډفرنټ کار به کې که نه چې لکه مطلب چا نه کړی هغه چې ته کې کنه وی چې لکه دا څه کوي دا ته ایثار تاسو خبره کوي زه خپل ریډیو باندې پروګرامونه کوم موږ څوک نه ویني زمونږ پروګرام اوري آیا داسې تاسو نشئ کولی چې تاسو خو بیا هم سکرین درته لګېدلې وي کیمره درته لګېدلې وي چې تاسو داسې څه راوړئ چې خلک په هغې وجه باندې تاسو ته ایثار شي دا نه چې ته یو تورسرې ته کنځلو کې ته یو تورسرې بې عزته کې او په هغې باندې تاسو ته بیا خلک راغونډېږي ښه نه ده چې ته یو ښکلی تصویر مخې ته کېدې او خلک تاسو ته مخې ته کېدې دا اوس ته د دې خبرو نه ټیک ته لایو کې ګوره ستا اوس مطلب ریډیو سره تعلق دی ته پوهېږي دا اوس گیم دی دې ته وایي لایو دې کې چې کومې جینکۍ ما سره راځي دا خلک به ګوري مخامخ دوی دې ستا په دې ویډیو باندې کمنټس وکړي تا ته زه د هغه جینکو سره راځم چې د هغې د پاسه بله خو د هغې باوجود زه کوشش کوم زما نه خپلې تورسرې پیدا دي زما لوریانې دي زما کور کې ښځه ده زما خویندې دي زه بیا ما چې زه د بلې تورسرې عزت وکړم نو زما د تورسرې به سر کې عزت کېږي انشاءالله الله مې دې نه ګناهګاروي ډېرو اډو ټیک ټاکرانو نه زه ښیم زه جینۍ ته دا نه ویم چې صرف دا وایه پرتوګ وباسه زه ورته صرف دا خو ګوره هغه ما ته وایي پرتوګ وباسه زه ورته یم ته بیا م وباسي دا خو قانون نشو کنه چې ته وایي خر د خرق کمي هغه سړي ته ووایي او ته زنانه ته چې دې ووایي نو دا تاسو سره ښایي ما ته ویسته کمې وي ما ته ویسته ته ما ته وښایي تاسو خو اکثر خلک ایساروئ به اوس په وباسي اوس په وباسي دا خو ګوره مطلب اوس ما تا ته ویل زه پرې خپل کوشش کوم چې ویې باسي لکه مطلب وباسي که نه نو چې ما نه وباسي قدرمندو دا ملګري دي ټیک ټاک کوي ټیک ټاک لایو کوي او د دوی ویډیوز ما ډېر زیات کتلی دي د دوی همدغه خبرې وي چې مخکې به فیمیل به ورته مخامخ ناسته وي په لایو کې هغې کې به خبره کېږي هغه فیمیل به د ده نه ډیمانډ کوي
چې ما ته به ته پنشمنټ کې دا چل کې دی به د هغې مطابق د هغې جینۍ نه ډیمانډ کوي چې په پنشمنټ کې به ما ته ته دا چل کې او دی خو تاسو خلکو نه بیا ډیمانډ کوئ چې دومره راواچوئ چې دا چل پې وکړم دا داسې یم بېګا اوس ما یو گیم کړی دی ټیک شوه ما ته ویل چې ته لکه مرچکې سور مرچکې واله او دلته یې واړوه نو ما ورته ویل چې هلکه دا پنشمنټ ډېر ښه نه دی عالیه ته مې ویل دا ګوره سور په ناروا کې ما ته ووایي زه به نیل په ځان واړوم انډې به په سر ماتې کم سرګونډۍ به واړوم یعنې جامې به وشلوم خو لکه دا ته غلطه کې ویل نه خو هر څنګه چې ما سره دې خبره کړې ده چې ته به پنشمنټ وي او زه به یې کوم یو پنشمنټ دی همدغه به کې نو هغه ما ګیلاس کې واچول هغه ما واړول چې وامیړول نو خو مرچکې وو نو ګپټر راغی هغوی وکتل کسانو چېرې دی جمشید سره خو دی لکه مطلب ظلم وکړو نو هغه ما ته ګفټینګ وکړو چې ګفټینګ وکړو ما گیم وګټو چې ما گیم وګټو ما ته لاندې مرچکي راولېږه زه خو د تعلیم مې نه مرچکي مې ولیدل ویل چې دغه پنشمنټ پې وکړه نو هغې ته مې لوستم پنشمنټ ځان کې لکه مطلب ګیلاس واړوه مرچکي واړوه نو هغې بیا دا یو خدای کوو ټینګېده نه ما ورته نو هغه پنشمنټ هغې ما ته ونه کړو ویې نه که ما ورته ویل چې یعنې موږ غوندې غریب او بېوسه سړی ګیر کوي نو پرتوګ او کمیس هم وباسئ خو چې کله په تاسو راشي نو تاسو سې بیا زه یو خبره کوم جمشید تاسو چې څنګه خبره وکړه د ټیک ټاکر ډېر کم عمر دی چې کم لایف باندې ناست وي که نه ډېر کم عمر دی نو تاسو ځان ولې د دې خبرې عادت وی چې موږ ته به پلان کې ګفټینګ کوي او ډنګرې به ګفټینګ کوي نو موږ له به الله پاک رزق راکوي الله پاک داسې رزق نشي درکولی دا ګوره دا ستا خبره په خپل ځای بالکل برابره ده نن چې ما ورته ناست دي دا 40,000 کاله مخکې الله لیکلې وه چې ته به داسې یو هوټل ته ځې او داسې به درسره یو پلان کې انټرویو به ته کې نه ستا په ذهن کې و نه زما په ذهن وه ته وخوره قسم د دې نه بالکل نه وه د دې نه مخکې لس سیکنډه مخکې تا ته پته وه بالکل نه وه که نه دا چې څه کوي دا هغه لوی ذات کوي بس موږ له الزو ذریعه دا جوړه کړې ده دا موږ قسم درته خورم لا اله الا الله محمد رسول الله زه به د حرامي نه پیدا یم که دې ته زما زړه کېږي دې شي ته دا زه نه کول غواړم او کېږي بس د الله د طرفه ده بس هغه شی دی را روان دی کوم یې یعنې کلمه مې درته تېره کړه چې 1% مې په سلو کې رنګ نه روچي چې زه لایو کړم زه وایم چې زما سره دونه چې زه ګفټینګ وکړم پرېږده په لایو کې خو بس الله پکې رزق لیکلی دی او ذریعه جوړه کړې موږ وله راځو څه به وایه ټیک ټاکران نوې ټیک ټاکران چې راځي چې هغوی دا سوچ کوي چې موږ به 1000 فالوور دي که څه دي دغه به پوره کوم او دا به کوم بیا به ما ته لایف کولاویږي بیا به زه لایف راځم راشي دې اړخ ته دا ښکلی کار دی که نه یاره تا ته ما سویل ډېر د ښکلې د پیسو موقع ده پکې خو هلکانو ته لکه نه کېږي صفا درته ویم جینکو چې کوم هغه جینکۍ دي ته روزي چې کم مخکې خفه کېږم نو دوی به لکه ګوره اوس ما ته یو جینۍ په خپله په پرسن کې ویلي دي چې موږ به 2000 روپۍ یا 1500 روپۍ اخیسته په کمره کې به هم پرتوګ او کمیس وته هلک سره به هم لین دین کوو نو د هغې نه دا ښه ده چې یعنې څوک خلاص نه راوړي نه چاته کپړې وباسو په دې ځای ناست دي خلک راته ګفټینګ کوي زمونږ ذریعه پې روانه نه کم از کم ګناه هم خو نه کېږي که نه چېرې مطلب اوس لکه زنا خو نه کوو که نه اوس هغه جینۍ د چا خبره خدای ته پته ده چې بس پرسنل کې کوي که نه کوي خو ما ته یې دا خبره کړې وه او وایي موږ ډېر انتهایي مجبور ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دا نوې کول راشي نو تاسو وایئ چې هلکان دی نه راځي جینکۍ دی راشي نو هلکان ورته ډېر رالل چې پرېښوده نه کوي ورته ګوره دا زموږ د پښتانه موږ ته ګوته غلطه نیسي صفا درته ویم موږ یو ته ګوته نیسو څلور ځان ته ځي که موږ چېرته دي جینکو ګندو ته لکه صفا خبره ګفټینګ نه کوو نورې به ورته نه راتلي هلکان ډېر کم کوز ګفټینګ هغوی ته کېږي هلکانو ته نه کېږي اخره کې به څه وایې چېرته دا کې پي کې په شیشه باندې تاسو خلک ګوره پوه نه شوم ویم څه به وایې په شیشه باندې تاسو خلک ګورئ زه دا ویل غواړم وروره مه د چا مجبورۍ پسې خاندئ مه د چا بېوسۍ پسې خاندئ یو انسان مخامخ آینه باندې به بدرنګي شاته یې ګورئ چې هغه څنګه دی دا هسې خوشې خبرې زمونږ دا ذهنونه یاره پلان کې ټیک نه دی او ډنګرې ټیک نه په شیشه خو موږ ته ښکاري چې دا صحیح نه دی دنې وګورئ فیملي وګورئ ځان وګورئ چې دا انسان څنګه دی نو موږ دا یو ځان نه وګوره چې اغزه دي که مټه نو موږ هغه خلک کو ظاهره ګورو که نه نن سبا او نن سبا خو ټول ظاهره ګورو توبه به کله وباسو د ټیک ټاک نه یاره توبه خو تا ته ما څه وویل چې کله الله را باندې رحم وکړو الله پاک چې رحم به هله کوي چې اراده سړی اراده خو زما تا ته کلمه تېره نه کړه ته پوه دا اراده به کله دی له یو ټیم مقرر روزانه زما دا اراده وي روزانه نه دا نه چې یو ټیم ډېر زیات لږ دی ژوند قیمتي هم دی او ژوند ډېر زیات لږ دی هسې نه چې الله دې نه کړي پته نه لګي چې دا مرګ د چا مخکې دی
خو که راشي نو بیا به څه کوو زه دې ویم که نه د سیکنډ مې هم پته نه دی کورسۍ نه پاسم د ماټر کې وارنټي شته او د انسان نشته د انسان خو بیخي نشته اوس زه دا کوشش کوم ویم زما اوس هم پړه کې دا خبره ده تا لا ویل هم نه دي اراده مې هر ټایم مې اراده چې زه دا پرېږدم دا څه شرمول دي دا څه د ذلیلتوب دی خو خلک دي بس زمونږ رزق هم پکې دی او یو غیمه ده یو درځو غپ سټارټ دی قسم په خو دی والله چې زما یې خو دا کوپړۍ خالي کړې وګوره ډېره زیاته مننه قدرمندو دا او جمشید بھائی تاسو خبرې واورېدې یو څو سخته پوسونه مې ترې نه وکړله خو چې دوی کومې خبرې وکړې زه به دا ووایم چې زما نه به په عمر کې مشر وي خو کیدای شي چې نه پوهېږي لا پوه نه وي بس زه ډېرې خبرې کول نه غواړم قدرمندو ما هم په خصوصي دعاګانو کې یادوي جمشید بھائی هم په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم هم په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو